راځو اوس د 11 ټولګي په کیمیا باندې د نن ورځې په موضوع باندې بحث کوو. په 11 ټولګي کې د نن ورځې موضوع د حل کوونکې او حل کېدونکې مادې متقابله اغیزه ده. یعنی په تیر ساعت کې موږ تاسو دا لوستي وو چې ځینې مواد په ځینو موادو کې حلیږي، ښه حلیږي، ولې ځینې مواد په طبیعت کې دا رقم ته شته چې هیڅ په یو بل کې د حل کېدو وړتیا نه لري، او ځینې په ځینو موادو کې ښه حلیږي، ځینې بیا کم حلیږي. د دې د حل کېدو علت شاید حل کوونکې او حل کېدونکې مادې یو په بل باندې څه اغیزه لري چې د دې د انحلالت لامل ګرځي. اول خو په مجموع کې خبره دا ده چې ورته مواد یو په بل کې ښه حلیږي، ورته مواد یو په بل کې ښه حلیږي. هغه مواد سره د رابطو ډول یې سره یو ډول موږ مخکې په دې خبره باندې بحث کړی، مثلا قطبي مرکبات په قطبي مرکباتو کې، آیوني مرکبات په قطبي کې، غیر قطبي په غیر قطبي کې، ځکه دا ټول د رابطو له لحاظ سره کم ته دي، سره یو شان دي. یا که موږ تاسو وګورو د نفتالین مرکبات، نفتالین هایدروکاربنونه، د نفتالین هایدروکاربنونه د بنزین په هایدروکاربن کې ښه حل کیږي، ځکه موږ تاسو لرو بنزین یو حلقه ده او نفتالین د بنزین له دوه حلقو څخه څنګه شوی ده تشکیل شوی. اوس وګورئ که د نفتالین په ځای باندې دلته موږ تاسو الکول ولرو، صحیح دا نفت ده، اوس دغه نفتالین په بنزینو کې نسبت الکول ته ښه حل کیږي، نسبت الکول ته ښه حل کیږي. نفتالین په بنزینو کې ښه حل کیږي، ولې د دې مرکبات سره ورته دي، جوړښت سره یو شان دی. خو که نفتالین موږ راواخلو په الکولو کې حل کو، په الکولو کې بیا ښه نه حل کیږي، ځکه د الکولو عمومي فرمول آر رابطه OH ده. دا په مجموع کې دواړه عضوي مرکبات دي، خو حل کېدل د نفتالین په بنزینو کې نسبت الکولو ته ډیر زیات دی. ولې موږ الته په کیمیا کې یې ورته مرکبات لکه نفتالین انتراسین په بنزین کې ښه حل کیږي، همدارنګه که دا مرکبات موږ الکولو ته واچو په الکولو کې بیا په سم ډول باندې نه حل کیږي. وجه دا ده چې دا مرکبات د کیمیاوي جوړښت له مخې سره ورته دي، خو النفتالین او الکول بیا د کیمیاوي جوړښت له مخې یو له بل سره توپیر لري. نو په مجموع کې قاعده دا ده چې ورته مواد هغه مواد چې د رابطو ډولونه سره یو شان دي، یو په بل کې د حل کېدو ښه وړتیا پیدا کوي. اوس خبر دلته دا ده چې ولې ځینې مواد په ځینو موادو کې حلیږي، دا د حل کېدو علت یې لږ څه واضح کوو. ګورئ موږ تاسو داسې وایو چې کله موږ تاسو مواد د حل کوو یو په بل کې، نو خپله د حل کېدونکې او حلونکې، حل کېدونکې او حل کوونکې، کله چې یوې حل کېدونکې ماده په حل کوونکې ماده کې حل کېږي، یوه د جذب قوه خپله د حل کېدونکو موادو ترمنځ ده، د جذب قوه شتون لري، او بله د حل کوونکو موادو کې هم شی شته، په دې موادو کې هم کومه قوه شتون لري، دلته هم د جذب قوه شته، هم حل کېدونکې مواد سره یو ځای شوي د یوې قوې په واسطه، او هم حل کوونکې مواد سره یو ځای شوي د یوې قوې په واسطه، یو له بل سره څه ورسوي یو ځای شوي. اوس چې دا مواد موږ په دې موادو کې حل کوو، د حل کېدونکې او حلونکې مادې د حل کېدو څخه هم یوه شی را پیدا کېږي، له دې څخه هم د دوی د حل کېدو څخه هم یوه د جذب قوه را پیدا کېږي. که چېرته داسې وه چې د حل کېدونکې او حلونکې مادې د جذب قوه دغه قوه زیاته وه، دغه قوه کمه وه، د حل کوونکې او حل کېدونکې مادې له حل کېدو نه کومه قوه را پیدا کېږي، په محلول کې کومه قوه را پیدا کېږي. که دغه قوه کمه وه نسبت د چا قوې ته، نسبت د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې ترمنځ د جذب قوه ورته کمه وه، دا مواد په خپل حالت باندې پاتې کېږي او په بل کې د حل کېدو قدرت نشي پیدا کولی. او که چېرته دا رقم ته وه چې د حل کوونکې او حل کېدونکې مادې د حل کېدو څخه په محلول کې د جذب قوه دومره زیاته وه چې دا د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې د جذب له قواو څخه سره کم ته وه، زیاته وه، بیا د حل کوونکې او حل کېدونکې مادې ذرات یو په بل کې څه ورکوي، دا قوه د دې لامل ګرځي چې دا دغه د حل کېدونکې مادې ذرات یو له بل څخه څه ورکوي، جلا کړي او په محلول کې سره کم ته سي حل سي. یو خبر دا علت و چې ولې ځینې مواد په ځینو موادو کې نه حل کېږي، دا د دوی دواړو ترمنځ هر وخت کې د حل کوونکې او حل کېدونکې مادې ترمنځ هم د جذب قوه شتون لري، او خپله په محلول کې د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې څخه هم د جذب قوه را پیدا کېږي. که چېرته دا په محلول کې را پیدا شوې د جذب قوه د حل کوونکې او حل کېدونکې مادې د جذب له قوې څخه کمه وه، حل کوونکې او حل کېدونکې مواد په خپل حالت پاتې کېږي، نه حل کېږي.
او که چېرته دغه قوه محلول کې د حل کوونکې او حل کېدونکې مادې څخه را پیدا کېږي د جذب له قواو څخه را پیدا کېږي که دا قوه نسبت د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې د قواو څخه زیاته وه بیا هغه حل کوونکې او حل کېدونکې مواد یو له بل سره څه ورکوي جلا کوي او په محلول کې د حل کېدو وړتیا او قدرت پیدا کوي. له دې نه وروسته د 11 صنف په هغه کې یو بل عنوان د آیوني محلول ایسو آیوني محلول دا سالته د 11 صنف کیمیا کې بحث ور باندې سوی لنډه خبره موږ ور باندې که چېرته موږ تاسو یو ماده په حل کوونکې موادو کې واچو او هغه ته په آیونونو تجزیه سي له دې نه کوم محلول لاسته راځي د محلول ته آیوني محلول یې مثلا موږ تاسو اوبره اخلو او په دې کې مالګه اچو دا ګلاس له اوبو نه ډک ده او په دې کې مالګه سکله په اوبو کې واچي مالګه د سودیم په مثبت او د کلورین په منفي آیون په اوبو کې تجزیه کیږي داسې محلول تاسو په هغه کې حل کېدونکې ماده یا منحله ماده په آیونونو تجزیه سي همدغه محلول ته آیوني محلول وایي. په 11 صنف په کیمیا کې تاسو هم په هغه جدول کې په اتم مخ کې وګورئ په دې کې لیکلي دي چې د ټولو موادو د ټولو آیوني مرکباتو انحلالات یو شان نه ده. ځینې مرکبات په آیوني محلول کې ډېر د زیات حل کېدو وړتیا او قدرت لري ځینې بیا نه لري د ځینو انحلالات د تودوخې په واسطه زیاتېږي د ځینو آیوني مرکباتو انحلالات د تودوخې په واسطه باندې کمیږي داسې علتونه چې په دې باندې بحث کوو. تاسو وګورئ اوله خبر خودم ته دا ده چې مثلا که دغه یو مثال اول سر کې وایو چې په 100 ملي لیتر اوبو کې سودیم کلوراید کو وګورو سودیم کلوراید په 100 ملي لیتر اوبو کې 10 ګرامه حلیز په 100 ملي لیتر اوبو کې سودیم کلوراید 10 ګرامه حل کیږي دا یو آیوني مرکب او کله دې په ځای باندې موږ کلسیم هایدروکساید القلي را واخلو دا یو آیوني مرکب ده دا بیا په 100 ملي لیتر اوبو کې تقریبا 0.000 ګرامه حل کیږي یعنی وګورئ دواړه آیوني مرکب سودیم کلوراید په اوبو کې واچي هم په آیونونو تجزیه کیږي او کلسیم هایدروکساید په اوبو کې واچي دام په آیونونو تجزیه کیږي ولی دا مرکب په 100 ملي لیتر اوبو کې 0.001 ګرامه ډیر کم مقدار حل کیږي خو ځینې مرکبات لکه سودیم کلوراید په 100 ملي لیتر اوبو کې تقریبا 10 ګرامه حل کیږي داسې ولې ځینې آیوني مرکبات په اوبو کې کم حلیږي او ځینې ډیر حلیږي د دې علت په دوه عواملو پسې تړلی چې هغه دوه عامل موږ تاسو دلته یادوي. یو عامل د حل کېدو دا د موادو په انحلالات یو عامل دا د اول عوامل د موادو په ماهیت پسې اړه لري. ماهیت یعنی څه شی څرنګوالی مثلا موږ تاسو لرو ګورئ په ځینو جامو کې موږ تاسو لرو لکه پوتاشیم کلوراید دا ماهیت درته تشریح کوم په دې مثال کې او خپل کلسیم هایدرو اکساید دا دواړه دوه مرکبات او دواړه آیوني مرکبات دا تقریبا په 0 درجه د سانتیګریډ کې پوتاشیم کلوراید په 0 سانتیګریډ کې 28 ګرامه حل کیږي البته په 100 ملي لیتر اوبو کې او کلسیم هایدروکساید چې موږ مخکې تاسو ولید دا په 0 درجه سانتیګریډ کې دا په 0 درجه سانتیګریډ کې 0.98 ګرامه حل کیږي. ان موږ تاسو وایي چې د آیوني مرکباتو انحلالات په دوه شانو پسې اړه لري یو د موادو په ماهیت پسې د آیوني مرکباتو په ماهیت او بل د تودوخې په درجه پسې. په ماهیت کې موږ تاسو پوتاشیم کلوراید او کلسیم کلوراید د جدول چې راخلو د اتم د 11 صنف په کیمیا کې په اتم مخ کې دا جدول شته انت وګورئ په 0 درجه د سانتیګریډ کې کلسیم کلوراید او پوتاشیم کلوراید 28 ګرامه حل کیږي په 100 ملي لیتر اوبو کې خو کلسیم هایدروکساید بیا په 0 درجه سانتیګریډ کې 0.98 ګرامه حل کیږي یعنی 28 ګرامه او 0.98 ګرامه د دې دوه تر مابین ډیر زیات توپیر شته. د دې توپیر د دې ماهیت دا ده دلته ګوري که تاسو وګورئ د پوتاشیم چارج د هسته چارج مثبت یو او کلورین چارج منفي یو او که دلته راسو دلته د کلسیم چارج مثبت 2 او د هایدروکساید د ګروپ چارج ده هغه منفي یو ده. اوس وګورئ د ماهیت یا څرنګوالی دا معنی څومره چې د هسته چارج قوي کیږي یعنی مثلا دلته چارج مثبت یو او دلته چارج شه ده مثبت 2 ده
څومره چې د هستې چارج قوي کېږي د اتومونو ترمنځ جذب قوه زیاتېږي. څومره چې د اتومونو ترمنځ جذب قوه زیاتېږي همدغه جذب قوه په انحلالیت باندې څه کوي؟ اغیزه کوي. نو مثبت 1 او مثبت 2 دا مثبت 1 او د دې د هستې چارج څه ده؟ مثبت 2 د دې آینونو ترمنځ د دې مرکب د اتومونو ترمنځ جذب قوه زیاته ده. په انحلالیت باندې دغه د جذب قوه ډیر زیات تاثیر لري. وجه دا ده چې د انحلالیت نسبت پوتاشیم ایوداید پوتاشیم کلورایډ ته ډیر کم ده. دا د هستې مثبت چارج د لامل سوی چې د انحلالیت ورسور کړی ده ورکم کړی. یو خبر. دومره خبره موږ تاسو وایو چې د موادو د عیني مرکباتو انحلالیت دا په تودوخه پسې اړه لري. مثلا د ځینو عیني مرکباتو انحلالیت په داسې شان باندې داسې د تودوخې په زیاتېدو سره انحلالیت زیاتېږي او ځینو عیني مرکباتو ته چې تودوخه ورکوو انحلالیت یې کمیږي. ولې؟ ګورې داسې نه. دلته یو مثال موږ تاسو وایو مثلا 3-4 درجې لرو د سانتیګریډ، 0 درجې د سانتیګریډ، 0 درجې د سانتیګریډ او 8 درجې د سانتیګریډ او دلته لرو 100 درجې د سانتیګریډ. 4 درجې مو په جدول کې د اتم د 11 صنف کیمیا په اتم مخ کې جدول دلته 4 درجې په 0 کې په 0 کې په 8 کې په 100 کې دته مواد را اخلو. یو کیسه مواد را اخلو صيغه ته AgNO3 یا د سپینو زرو نایتریت ورته وایي. AgNO3 د سپینو زرو نایتریت دا په 0 درجې د سانتیګریډ کې په 100 ملي لیټر اوبو کې 112 ګرام حل کیږي. خو که تودوخه 0 ته ورسو په 0 درجې د سانتیګریډ کې دا 214 ګرام حل کیږي او که تودوخه 8 ته ولاړه سي دا تقریبا 440 ګرام حل کیږي او که تودوخه 100 ته ولاړه سي دا تقریبا 913 ګرام حل کیږي. یعنی دلته وګورئ د سپینو زرو نایتریت د تودوخې د درجې په زیاتېدو سره انحلالیت وار په وار باندې څور کیږي؟ زیاتېږي. په 0 کې 112 په 0 کې 214 په 8 درجې سانتیګریډ کې په 100 ملي لیټر اوبو کې 440 او په 100 درجې کې 913 ګرامه د سپینو زرو نایتریت حل کیږي. خو کله دې څخه وروسته موږ تاسو بل مواد راواخلو کلسیم هایدروکساید. کلسیم هایدروکساید که تاسو په دغه درجو کې ووینئ کلسیم هایدروکساید کلسیم په 100 ملي لیټر اوبو کې په 0 درجې سانتیګریډ کې 0.9 ګرام حل کیږي. که تودوخه 0 ته ولاړه سي د انحلالیت نورم پسې کمیږي د 0.9 چې 0.1 ته ځي. یعنی په اشاریه عددو کې له 0.9 چې 0.13 عدد کوچنی او که تودوخه څو ته پسې ولاړه سي 8 ته دا 0.121 ګرام پکې حل کیږي او که تودوخه 100 ته ولاړه سي دا 0.0 ګرام پکې حل کیږي. ګورې دواړه عیني مرکبات دي د سپینو زرو نایتریت او کلسیم هایدروکساید. خو د یو انحلالت تودوخې په زیاتېدو سره زیات او د بل انحلالت تودوخې په زیاتېدو سره څه ورکیږي؟ معکوس عمل ورسره کوي. د دې علت موږ تاسو تعاملات تودوخې له نظر په دوه ډول لرو. یو اندوترمیک دی اندوترمیک او یو اگزوترمیک. یعنی تعاملات تودوخې له نظر په دوه ډول یو اندوترمیک دی او یو اگزوترمیک. اندوترمیک تعامل هغه تعامل ته وایي چې هغه تعامل ته تودوخه ورکول کیږي، تودوخه غواړي بغیر له تودوخې نه اجرا کیږي. او یو اگزوترمیک دی بیل دې ست تودوخه ورکې د دوی له تعامل څخه د دوی د تعاملاتو پایله کې تودوخه آزادېږي. نو په کوم تعامل کې چې تودوخه آزادېږي هغه ته اگزوترمیک او په کوم کې چې تودوخه ورکول کیږي هغه ته اندوترمیک وایي. نو هغه مرکبات هغه عیني مرکبات چې تعاملات اندوترمیک دي د اندوترمیک عیني مرکباتو د انحلالیت درجه د تودوخې په زیاتېدو سره زیاتېږي. او کوم مرکبات چې تعاملات اگزوترمیک دي مثلا کلسیم هایدروکساید القلي تاسو په اوبو کې واچوي هغه د اوبو ماحول په خپل باندې ګرم ټول محیط د اوبو الوخه د اوبو سره ګرم. نو د کوم مرکباتو چې تعاملات شي دي اگزوترمیک دي عملیه اگزوترمیک ده د اگزوترمیک عیني مرکباتو د انحلالیت درجه د تودوخې په زیاتېدو سره کمیږي. او د اندوترمیک تعاملاتو د هغه مرکبات څخه تعاملات اندوترمیک دي د هغو د انحلالیت درجه بیا د تودوخې په زیاتېدو سره زیاتېږي. دا د اتم د 11 سم د هغه ولنډه تشریح او د جدول
چې ولې ځینې مرکبات ته د تودوخې درجې په زیاتېدو سره انحلالات زیاتېږي او د ځینو کمیږي. په دې بحث وکړو. له دې څخه وروسته تاسې په 11 صنف کې یو بل عنوان لرئ چې هغه ته وایي د محلول غلظت. د محلول غلظت د محلول غلظت موږ تاسو مخکې ویل چې د 11 صنف کیمیا دا په محلولونو باندې بحث کوي. تر اوسه پورې لیک څه د محلولونو په تعریف او په خواصو باندې وغږېدلو. او اوس راځو د محلول غلظت وایو. د محلول غلظت یا غلظت دا رقم ته تعریفوي چې د حل کېدونکې مادې په ټاکلي مقدار کې د حل کوونکې مادې په ټاکلي مقدار کې د منحله مادې مقدار ته غلظت وایي. چې فورمولونه یې په لاندې ډول باندې موږ لیکلی شو. سی مساوي کېږي د چا سره n تقسیم پر وي. یا دا رقم هم لیکلی شو چې سی مساوي کېږي m تقسیم پر وي. یا موږ داسې لیکلی شو چې سی مساوي کېږي n تقسیم پر څه شي باندې پر m زبر سره. یعنې موږ په تعریف کې داسې ویلې چې د حل کېدونکې مادې مقدار د حل کوونکې مادې په ټاکلي مقدار کې عبارت له څه څخه ده؟ له غلظت څخه. په دې فورمول کې سی غلظت ده او n سیده دا مول ده او وی سیده دا د حل کوونکې مادې یا د محلل حجم ده. نو که چېرته موږ د موادو اندازه په څه شي باندې راواخلو، که چېرته موږ د موادو اندازه په مول باندې ولرو، نو د موادو مقدار د حل کوونکې مادې په ټاکلي مقدار کې عبارت له چا څخه ده؟ د غلظت څخه ده. که مول ولرو نو دلته په دې فورمول کې د n په ځای باندې د موادو د مقدار په ځای باندې n وضع کوو. او که چېرته د موادو مقدار موږ تاسې په ګرام باندې ولرو، بیا دې فورمول کې د m په ځای باندې دلته m لیکو. او که چېرته د محلول موږ تاسې وایو چې د محلول کتله دلته موږ په لیټر ښودلې مثلا 1000 ملي لیټره، او که چېرته د محلل کتله موږ په ګرام وښیو مثلا 1000 ګرامه، بیا دلته د ګرام په ځای باندې موږ تاسې m زبر لیکو. په مخرج کې د دغه وی په ځای باندې m زبر لیکل کېږي. او که چېرته د محلل حجم په لیټر ښودلی، بیا په دې ځای کې د محلول حجم په وی باندې ښوي. داسې محلولونه په موږ کولی شو په عادي ډول باندې په کور کې جوړ کړو، د وینو د لمسي حس په واسطه باندې حس کړو او په خپله باندې ترکیب کړو. خو په طب او صنعت کې باید محلولونه په معیاري ډول باندې دلته چې موږ تاسو کوم محلولونه جوړوو او په راتلونکي ساعت کې به په دې باندې بحث کوو. تقریبا 6 ډوله یې موږ تاسو په 11 صنف کې لوایو. په راتلونکي ساعت کې به اول محلول یا اوله برخه چې هغه مولی برخه یا مول فرکشن ده، په دې باندې به بحث کوو. تر لنډې دمې وروسته د 12 صنف ټولګي